برېټانیا زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. په برېټانیا کې زرګونو هغو افغان کډوالو ته چې پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د تود هرکلي عملیاتو په ترڅ کې برېټانیا ته راوستل شوي او اوس مهال په بېلابېلو هوټلونو کې ساتل کېږي، ضرب الاجل ورکړل شوی چې د اګست میاشتې تر پایه له هوټلونو ووځي. په هوټلونو کې اوسېدونکي افغان کډوال وایي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. برېټانوي چارواکي وایي هڅې کوي چې دا کډوال په نورو ځایونو کې میشت کړي، خو ډېر ځله کډوال هم ورته وړاندیز شوي کورونه د بیلابیلو دلایلو له امله نه مني. له هوټلونو نه د افغان او نورو کډوالو د ایستلو لامل ډېر لګښت ښودل شوی دی. عبدالغفار احمدي له خپلو اوو بچیانو سره د تود هرکلي د عملیاتو په ترڅ کې د برېټانوي ځواکونو لخوا برېټانیا ته راوستل شوی دی. دی وایي دی او د په شان ګڼ نور افغانان چې اوس مهال په هوټلونو کې اوسېږي له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، خو آیا له دوی سره نورو ځایونو کې د میشتولو کومه ژمنه شوې؟ په ورته مهال په برېټانیا کې سیمه ییزې شوراګانې وایي چې دوی د کورونو له کمښت سره مخامخ دي او په اسانۍ په دومره ډیر شمیر کې کډوالو ته ژر کورونه نشي برابرولی. ډیرو کډوالو ته په بیلابیلو ښارونو کې د کور ورکولو وړاندیزونه شوي چې ځینو منلي او ځینو نورو رد کړي چې هر یو یې ځان ته دلیل لري. د یادونې ده چې له افغانستان راوستل شوي 12,000 افغان کډوالو ته ور د مخه د برېټانیا په بیلابیلو سیمو کې د اوسېدو کورونه ورکړل شوي او د هغو چې اوس مهال په هوټلونو کې میشت دي شمېر یې 8,000 ته رسیږي. په برېټانیا کې د اوسېدو د کورونو د کمښت ستونزه له دې امله هم لویه ده چې هره ورځ په ګڼ شمېر کې کډوال په ناقانونه توګه په وړو کښتیو کې برېټانیا ته راځي او د پناه غوښتنې عریضې کوي. د برېټانوي رسنیو د ریپورټونو له مخې اوس مهال د افغانانو په ګډون تر 50,000 پورې کډوال په هوټلونو کې ساتل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په هوټلونو کې د کډوالو ساتل هر ورځ د برېټانیا حکومت ته په 6 میلیونه پاونډو تمامېږي. له هوټلونو نه د کډوالو د ایستلو لوی لامل همدا لوړ لګښت په ګوته کیږي. په لندن کې د افغان کډوالو وکیل مفتاح الدین هارون وایي حکومت افغان کډوال په ډک کې نه پرېږدي بلکې د اوسېدو د ځایونو لپاره یې ورته اقدامات کړي دي. برېټانوي چارواکي وایي دوی په کورونو کې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي او ښایي دې لړۍ کې په ځینو پخوانیو پوځي اډو کې تر هغه میشت کړي چې کورونه ورته پیدا کیږي، خو پر دې پلان هم د برېټانوي سیاستوالانو لخوا نیوکه کیږي او وایي دا د مالیه ورکوونکو د پیسو ضایع کول دي. په برېټانیا کې د پناه غوښتنې سیستم هر کال څه باندې 3 میلیارډه پاونډه لګښت لري. ځکه نو د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت وایي غواړي چې کډوالو ته د اوسېدو لپاره د هوټلونو پر ځای نور بدیل ځایونه چې لګښت یې کم وي پیدا کړي. په همدې حال کې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د خپلو هغو کارکوونکو شمېر 2 برابره ډیروي چې د کډوالو د پناه غوښتنې عریضې څیړي، څو په دې توګه یې برخلیک ژر معلوم شي چې په برېټانیا کې منل کیږي او کنه.